بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. د پنځم ټولګي د پښتو مضمون د جوزا د میاشتې لوستنو ته ښه راغلاست چې د اونیو په حساب یعنی د هفتو په حساب زمونږه د 10مې اونۍ لوست موضوع ده چاپیریال او د هغه د لوست محاوره که موضوع درس ما چاپیریال یعنی محیط زیست و محاوره درس چاپیریال یا محیط زیست است. صفحه 19 تا 22 پوره از صفحه 19 الی صفحه 22 است. د لوستنو موخه او پایله، هدف و نتیجه درس. موخه د چاپیریال د لوست سم لوستلو لیکل دي او د چاپیریال پاک ساتل دي. پایله تاسو ګران زده کوونکي باید خپل چاپیریال پاک وساتئ او د چاپیریال په پاک ساتلو کې ونډه واخلئ او نور خلک هم وهڅوئ تر څو خپل چاپیریال پاک وساتي. د چاپیریال په پاک ساتلو سره د ناروغیو مخه نیول کیږي. اووم لوست چاپیریال پاڼه 19 درس هفتم محیط زیست صفحه 19. چاپیریال زمونږ د اوسېدو شاوخوا سیمې ته وایي. محیط زیست به منطقه چار اطراف بودوباش ما را محیط زیست ما میگوید یا چار اطراف منطقه بودوباش یا زندگی کردن ما را محیط زیست ما میگوید. که چیرې زمونږ چاپیریال پاک او سوتره وي، اگر محیط زیست ما پاک و صاف باشه، زمونږ د اوسېدلو شاوخوا سیمې سمسورې ونې او ګلان پکې وي و جای یا منطقه چار اطراف منطقه بودوباش ما سرسبز باشه و درختها و گلها در آن باشه، له یوې خوا به زمونږ د شاوخوا هوا پاکه وي او له بلې خوا به د ناروغیو مخنیوی وشي. از یک طرف هوای چار اطراف ما پاک و صاف بوده و از طرف دیگه از امراض جلوگیری می شود. مونږ باید خپل چاپیریال پاک وساتو. ما باید محیط زیست خود را پاک نگاه کنیم. په چمنونو کې ونه ګرځو. در چمنها گشت و گذار نکنیم. د کور او ښوونځي په انګړ کې کاغذونه ونه غورځوو. در صحن خانه و مکتب کاغذها را نندازیم او خپل کور او ټولګی پاک وساتو و خانه و صنف خود را پاک نگاه کنیم. د چاپیریال د لوست محاوره درس محیط زیست. لومړی زده کوونکی: ګرانه ټولګیواله، چاپیریال څه ته وایي؟ همصنفی عزیز، محیط زیست به چی گفته می شود؟ دویم زده کوونکی: شاگرد دوم، زمونږ د استوګنې شاوخوا سیمې ته چاپیریال وایي. به چار اطراف منطقه بودوباش ما را محیط زیست می گوید او باید پاکی وساتو و او را باید پاک نگه کنیم. ځکه سمسور او پاک چاپیریال ساتل د هر چا دنده ده، به خاطر از اینکه سرسبز نگه داشتن و پاک نگه داشتن محیط زیست وظیفه هر شخص یا هر فرد است. لومړی زده کوونکی: شاګرد اول، تاسو تیر کال په خپل باغ کې څومره ونې کینولې دي او څومره گلان مو کرلی دي؟ شما پارسال در باغتان چند درخت غرس کردین و چقدر گلها را کشت کردین؟ دویم زده کوونکی: شاگرد دوم، سمه خبره دې وکړه. پروس کال ما خپل باغ کې د مڼو، زردالو، الوچو ونې کینولی او ترڅنګ می گلان هم کرلی. بسیار گپ خوب گفتی. پارسال ما در باغ خود درختای سیب، زردالو، آلوچه را غرس کردیم و در پالوش گلها را هم کشت کردیم. لومړی زده کوونکی: شاگرد اول، که چیرې یوه سیمه پاکه او سمسوره وي، نو هلته به ناروغۍ هم کمی وي.
اگر یک منطقه پاک و سرسبز باشد در اوجه مریضی ها هم کم می باشد. دویم زده کوونکی شاګرد دوم دا خو ډیر ښه کار دی چې مونږ او تاسو خپل د استوګنې شاوخوا سیمه پاکه او سمسوره وساتو. شاگرد دوم میگه ای خب بسیار کار خوب است که ما و شما باید چهاراطراف منطقه بود و باش خود را پاک و سرسبز نگه داریم. لمړی زده کوونکی شاگرد اول زده کوونکی هم باید لوست ووایي. شاگردا باید هم درس بخوانه او هم کورنۍ دنده ولیکي و هم کارخانگیشان نوشته کنن او کله چې وزګار شي باید د کور په پاکوالي کې ونډه واخلي و وقتی که بیکار میشن باید در پاک کردن خانه سهم بگیرن. فعالیت او لغاتونه. د لوست فعالیت چې خانه خالی جملې دي زه تاسو ته وایم دا شین آبي رنګ کې چې ما تاسو ته کوم خط لیکلی دی هغه د خانه خالی ځوابونه دي. تاسو ته په ترتیب لولم. اوله جمله چاپیریال زمون د اوسیدنې شاوخوا سیمو ته وایي. محیط زیست به چهاراطراف منطقه بودوباش ما گفته می شود. سمسور چاپیریال د ناروغیو له خپرېدو څخه په امن کې وي. محیط زیست سرسبز از انتشار امراض در امن می باشد یا محفوظ می باشد. دریمه جمله همدغه ونې او ځنګلونه دي چې د سیلابونو او بادونو مخه نیسي او د ناروغیو مخنیوی کوي. امی درختها و جنگل‌ها است که جلو سیلاب‌ها و طوفان‌ها را می‌گیرد و جلوگیری از امراض را می‌کند. سلورم هر چاپیریال یا خوانزه دی خانه خالی میتونین که هم چاپیریال نشته کنین هم خوانزه میتونین نشته کنین. د ونو په کښېنولو سره ښکلی کیږي. هر محیط زیست یا هر مکتب با غرس درختها مقبول می شود. لغاتونه لغتایی که بر ما شما در درس جدید بود. چاپیریال محیط زیست. اوسیدو یا استوگن بودوباش یا محل بودوباش. ستره صاف کور خانه انگر صحن دنده وظیفه کرل کشت کردن ونډه سهم یا حصه. ګرانو زده کوونکو بیا هم تاسو ته تکراروم چې لوست باید د معنا سره زده کړئ. فعالیتونه یې هم تکرار کړئ. لغتونه یې حفظ کړئ او جملې ورته په یاد زده کړئ. او د لوست املا زده کول ډیره ضروري خبره ده. او هم ګرانو زده کوونکو باید د خپل چاپیریال په پاک ساتلو کې فعاله ونډه واخلئ او د ورکشیټ یا د تمرین او د کویز یا د ارزیابي ورق چې تاسو ته درلیږل کیږي د درس په جریان کې باید هغه هم حل کړئ او هم یې تکرار کړئ ترڅو ازموینې ته چمتووالی ولرئ. او هغه هم ډېرې مهمې ورقې او پوښتنې او ځوابونه پکې دي. لوست مو هم دلته پای ته ورسېده. له پاملرنې نه مو مننه. خدای پامان.